د افغاني ټیک ټاکرې شیرین درانۍ هم ګنده ویډیو بازار ته راغله. دغه ویډیو اوس موږ له یو ویب سایټ څخه ډاونلوډ کړه و مو کتله. شیرین درانۍ په دغه ویډیو کې هغه کارونه کړي دي چې انګریزان یې هم په هغه لوسو فلمونو کې نه کوي. ملګرو که غواړئ چې تاسو د شیرین درانۍ همدا ویډیو ګورئ نو هیڅ چېرته هم مزئ په ویډیو کې را سره تر پایه پاتې شئ. په همدې ویډیو کې د شیرین درانۍ همدا تازه ویډیو در سره شریکوم. هغه درانۍ چې همیشه به په ټیک ټاک او لایف کې د افغانانو ملاتړ کول او ورسره د افغانانو ملاتړ هم وو، نن یې په انټرنیټ باندې یوه داسې ویډیو اپلوډ شوې ده چې که هر افغان وکتله نو په دې او د دې په خاندان به ښه ډېر نالتونه وایي. او شیرین درانۍ په خپل دغه کار سره افغانان ټولې نړۍ ته وشرمول. د شیرین درانۍ تازه یوه ګنده ویډیو بازار ته راغلې ده چې د یو څو لایک او فالوورزو لپاره د افغانانو له احساساتو سره لوبې کړي. شیرین درانۍ چې ځان ته مخکښې او ویاړلې افغانه وایي، د یو دوه رپو لپاره یې خپل عزت له خاورو سره خاورې کړ او افغانان یې هم په شرمونو وشرمول. له ګوګل څخه یوه ویډیو را ډاونلوډ شوې ده چې پکې ښکاري شیرین درانۍ په یو انګریز باندې خپل جنسي خواهش پوره کوي. هغه متل دی چې وایي ځینې ځان شرموي او ځینې بیا ټول قوم. قدرمن دوستانو، د شیرین درانۍ دغه ویډیو تقریبا 6 منټه ده چې د یوټیوب د پالیسي په وجه موږ نشو کولی چې دلته له تاسو سره شریکه کړو ځکه چې هغه پوره لوڅه او بربنډه ده. که بیا یې هم موږ دلته اپلوډ کړو نو یوټیوب یې ډایرکټ ډیلیټ کوي. نو که د ثبوت لپاره کوم ملګری هم غواړي چې د شیرین درانۍ دغه تازه ویډیو ګوري او پوه شي چې شیرین درانۍ نن سبا په امریکا کې کوم کارونه کوي، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته کمنټ وکړئ. موږ به د شیرین درانۍ همدا مکمله ویډیو تاسو ته درولېږو، تاسو یې وګورئ او بیا وروسته قضاوت وکړئ چې شیرین درانۍ څنګه افغانان په شرمونو شرمولی دي.